ډېر ښه شعرونه واورېدل. جونګړه د خیبر ده او مېلمانه راغلي دي، مجلسیان راغلي دي، عزیز مانیروال راغلی دی او عزیز مانیروال ته به خواست کوم د هغه څه شعرونه وام. شیخ په غلطه دی خطا دی سر پې مه خوږوه، زما خالق زما اشنا دی سر پې مه خوږوه، تا یروي ما یروي په خپله نه یریږي، پادري پنډت دی که مولا دی سر پې مه خوږوه. عزیز مانیروال ته کوم چې راشي او موږ ته خپل کلام واورېدلی، موږ کې مناسبت سره څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل احترام جلسې صدر صاحب، نور په سټیج ناست مشران، د هیواد تنظیم صدر اجمیر ګل افغان، د هیواد ملګري صاحب جان اندلیب صاحب، شاعرانو، ادیبانو، ملګرو، د شاه منصور کلي ځوانانو، مشرانو، السلام علیکم. ورونو، نن د نظار د واده په دستوره کې دا مشاعره ټاکلې شوې ده. نظار وړوکی و، زموږ سره به کام کلم ته راته، پکې شاعري وه او د نن نه 10-12 کاله مخکې او نن چې کوم دی زه نظار وینم سړی دی، واده وکړو، سبا به پلاري، بیا به نیکي، موږ ورته دعا کوو او مونږه د خپل طرف نه، د کام کلم د طرف نه نظار ته، د هغه ورونو ته، د هغه پلار ته، د هغه ملګرو ته، د هغه کور والو ته د زړه د تل نه مبارک شوی. څو شعرونه چې دا خو ټول د انصاف خامخا خراب شو، دا خو ټول د انصاف خامخا خراب شو، د ځوانۍ ګناه په ما باندې حساب شو. دا خو ټول د انصاف خامخا خراب شو، د ځوانۍ ګناه په ما باندې حساب شو او د احساس نه ناخبره شیخ یاره، د احساس نه ناخبره شیخ یاره، څه خبرې زما زړه کباب کباب شو او زه په خپله ومشنا روړیا کوړیا شم، زه په خپله ومشنا روړیا کوړیا شم، نه ستا څڼو له ګلاب نه انقلاب شم. اوس د خپل غزل څو شعرونه 2 منټه کې درته وایم چې دا چې بې مجاله ګرځمه، دا چې بې مجاله ګرځمه، تا پسې لیواله ګرځم او هره کوڅه هره لاره پیژنم، هره کوڅه هره لاره پیژنم، مینې له وباله ګرځم او سپینې سپږمۍ دومره ورته ووایه، سپینې سپږمۍ دومره ورته ووایه، خوب نه راځي ماله ګرځم او نه ځمه ښارونو ته یریږم، نه ځمه ښارونو ته یریږم، په غرونو کې خوشحاله ګرځم او یاره ستا خندا کې تندرونه دي، یاره ستا خندا کې تندرونه دي، زه جوړوم جاله ګرځم او ګرانه یاره لاړم تا به غواړم، ګرانه یاره لاړم تا به غواړم، زمه پیر بابا له ګرځم او ستا د غزلونو سندرغاړی یم، ستا د غزلونو سندرغاړی یم، راشه مانیرواله ګرځم. ډېره مننه، ډېره مننه.